مونږ د ژوند کولو لپاره پاکه هوا او د اکسیجن ډکو ساګانو ته اړتیا لرو. خو علت یې څه و چې د دې ښار هوا ککړه او د ژوند کولو لپاره نامناسبه شوه. موږ د دې ښار فضا ککړه کړې ده او د دې لامل شوي یو چې هر کال سلګونو تنه په بیلابیلو مرضونو اخته شي. شیر سلطانه د دې د حل لاره څه ده؟ په عمومي مرکز ګرمي او کورونو کې د ناتصفیه شوي زغالو پر ځای له لرګي، ګاز، برق او تصفیه شوي زغالو څخه استفاده وکړئ. خپلې کوڅې او دفترونه مو په ونو، ګلانو او واښو شنه کړئ. دود کوونکي موټرونه او جنراتورونه باید راټول او یا بند کړئ او یا په ټاکلي وخت کې هغه جوړ کړئ. د دې کارونو په ترسره کولو کې د خپل کور او سیمې د ښایست سربیره خپل ځان او ښاریانو ته مو پاکه او له اکسیجنه ډکه هوا ډالۍ کوئ. زغال هوا ککړوي، ټوله فضا له لوګیو ډکه وي. راځئ چې پاکه کړو هوا د لوګیو نه، چې په ګلانو مو زرغون شي خپل کورونه. آفرین آفرین. دا پیغام تاسو ته د ښاروالۍ معینیت، د ښاري حکومتولۍ، د عمومي ریاست او د امریکای متحده ایالاتو د خلکو په مالي مرستې لخوا وړاندې شو.